بسم الله الرحمن الرحیم. کمنګ د هایبریډایزیشن تراشو د دې خلاصي تراشو نو کمنګ سره خور ته په غور سره ګورئ که اس اربیټالي اس او دې سره زه یو ځای کما پی اس اربیټال دی او دې سره زه پی یو ځای کما دی ده نو موږ ته به راکړي اس پی هایبرید اربیټال او د ده دا جوړښت به خطي جوړښت به د دې شي خطي او که دې سره موږ بل پیم یو ځای کړو بل پی نو هایبریډایزیشن به ما سره اس پی ټو او دا به موږ سره ترایګونال پلینري ترایګونال پلینر وي ترایګونال پلینر به د جوړښت دی په صفحه کې واقع مثلث په صفحه کې واقع مثلث سپیټو هایبریډایزیشن خو مو شو بیا که دې سره د سپیټو سره موږ یو ځای کو ډي ایکس مربع منفي واي مربع دا که موږ یو ځای کو نو موږ سره به راشي ډي ایکس مربع منفي واي مربع sp2 هایبریډایزیشن یا لنډ په لنډه په موږ ولیکو چې دا ډي sp2 هایبریډایزیشن دی. صحیح ده؟ نو دا موږ سره په صفحه کې واقع مربع شو دې ته موږ سکویر پلینر یو سکویر پلینر په صفحه کې واقع مربع مثلث شو دا مربع شو مربعي شکل. اوکې اوس که اس پی ټو سره موږ بل پی یو ځای کو مثلا که داسې راشو اس پی ټو سره موږ که یو بل پی یو ځای کو جمع پی اس پی ټو سره یو بل پی یو ځای شي نو ما سره هایبریډایزیشن راځي اس پی درې هایبریډایزیشن راځي اس پی درې او دې ته موږ یو ټیټراهیډرل او دا موږ سره څلور وجهي دی چې دی موږ سره څلور وجهي دې څلور وجهي سره که موږ یو ځای کو डी जेड مربع که اس پی 3 هایبرید اربیټال سره موږ डी जेड مربع یو ځای کو نو موږ ته به راکړي اس پی 3 डी जेड مربع یعنی اس پی 3 डी هایبریډایزیشن به راکړي
او دا مونږ سره ترایګونال بای پیرامډل دی. ترایګونال بای پیرامډل دی یا ترایګونال بای پیرامډل. وبخښئ ترایګونال پیرامډل دی. ترایګونال پیرامډل دی. ترایګونال پیرامډل دی. یو هرمی منظم مثلث. یو هرمی منظم مثلث. ترایګونال پیرامډل شو او که دې سره که موږ डी एक्स مربع وائی مربع مې یوځای کړو نو بیا به موږ ته راکړي اس پی 3 डी زد مربع डी एक्स مربع منفي وائی مربع یا به موږ یو چې اس پی 3 डी 2 یې موږ ته راکړي او دا موږ سره ساختمان د اکټا هیډرل دی اتوجهي. دا موږ سره څه اتوجهي شو، منظم اتوجهي شو. بیا د دې اس پی 3 سره کومنګا د دې اس پی 3 سره کومنګا डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स یوځای کړو. په دې سره موږ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स یوځای کړو نو موږ ته به راکړي اس پی 3 डी एक्स वाई डी वाई जेड डी زد एक्स یا لنډ په لنډه کولی کو اس پی 3 डी 3 به راکړي او دې ته موږ پینټاګونال پنځه ځلي پینټاګونال بای پیرامډل یو بای پیرامډل. یعنی دوا هرمی پنځه ځلي دوا هرمی پنځه ځلي سمه ده. او که اس پی 3 سره اس پی 3 سره موږ یوځای کو डी एक्स مربع منفي وائی مربع دی ده نو موږ ته به راکړي اس پی 3 डी एक्स مربع منفي وائی مربع او دلته ساختمان به ما سره هرمی یو هرمی مربع او انګلیسي کې دي ته وایي سکویر پلین او پیرامډل
سکویر پیرامډل دي ته وایي. نو دا موږ سره که اس سره موږ پی یو ځای کو نو اس پی راکوي موږ ته خطي. که اس پی سره پی یو ځای کو اس پی ټو راکوي چې هغې ساختمان موږ سره ټرایګونال پلینر دی په صفحه کې واقع مثلث. که اس پی ټو سره ډي ایکس مربع منفي واي مربع یو ځای کو نو ډي ایکس مربع منفي واي مربع اس پی ټو راکوي یا ډي اس پی ټو راکوي په صفحه کې واقع مربع ده. بیا اس پی ټو سره که یو پی موږ یو ځای کو اس پی 3 هایبریډایز راکوي جوړښت چې دی موږ سره وجهي دی. که دې سره بیا موږ که ډي ایکس مربع ډي زیډ مربع یو ځای کو نو اس پی 3 ډي زیډ مربع راکوي چې هغه ترایګونال پیرامډل دی، یو هرمي منظم مثلث دی. او که هغې سره ډي ایکس مربع منفي واي مربع یو ځای کو نو اس پی 3 ډي زیډ مربع ډي ایکس مربع منفي واي مربع اس پی 3 ډي 2 یا اکتاهیدرل یا توجهي راکوي. که اس پی 3 سره موږ ښي خوا ته لاړ شو چپ خوا ته لاړ شو ایکس واي واي زیډ زیډ ایکس یو ځای کو موږ سره اس پی 3 ډي ایکس واي ډي واي زیډ ډي زیډ ایکس راکوي، اس پی 3 ډي 3 راکوي او دا پینتاګونال بای پیرامډل دوه هرمي پنځه ځلي راکوي. که اس پی 3 سره موږ ډي ایکس مربع منفي واي مربع یو ځای کو نو موږ سره اس پی 3 ډي ایکس مربع منفي واي مربع راکوي او دا موږ سره سکویر پیرامډل ساختمان دی. صحیح ده. نو دا د مختلف هایبریډ اربیټالونو جوړېدنه وه او د هغوی په فضا کې د هغوی جهتونه وو.